داسې ټول اشیاء وګورئ چې کوم قدرت پیدا کړی دي باغې کې یو خاص راز شیطان وګورئ تاسو بدا وایي چې شیطان دومره لعین دی دا قدرت پیدا کول ولې او بیا تر قیامت پورې ژوندې ولې ساتلې عزیزانو دې کې راز دا دی چې شیطان نه وي نو تب په امتحان کې چرته وي ستا رتبه به د ملائکونو اوچته ولې وي او بیا ملائکی کافی بیا ستاد پیدا کولو ضرورت سو قدرت دی قران کې به مخ کې راځي چې ملائکونه الله مشوره واغسته چې زه په دې ځمکه کې یو انسان پیدا کوم نو هغه ورته وایي چې یا الله انسان سره پیدا کې فسادونه بکئی دا بکئی دا بکئی الله ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم پاغه شی چې تاسو به نه پوهیږئ چې انسان پیدا ک نو وعلم آدم الاسماء كلها الله انسان ته علم ورکو چې علم ورک نو ملائکو ته وی چې انبئونی باسماء هؤلاء دا سيزونه وګورئ او د دې نامې ماته وخایي ملائکو وی چې یا الله مونږ خو په نه پوي آدم علی السلام ته الله وی اوسه ته ورته وای آدم علی السلام ورته فرمایل دا کټوای دا سمسای دا نغره دا دروازه دا دادی دا ملائکو ته وی چې ما تاسو ته نو ویلي چې زه پوهیږم پاغه شي چې تاسو په نه پوهی تاسو وګورئ د انسان علم تاسو نه اوچت نو عرض می داو جی چې انسان سره د شیطان وجود نه وي نو بیا ستاره رتبه په انسانان په ملائکو اوچته څنګه وي د انسان رتبه په ملائکو اوچته ده د انسان مقام په ملائکو اوچت ده دین اندازه تاسو لګوي مثلا دا د جمعې ورځ ده تاسو ټول جمعات کې ناست یې مستراغلی تاسو نګیر چاپیر د ملائکو صفونه ولاړ دي منځ چې ختم شي دا ملائکی اسمان تلاړي شي نو الله ورته وي کمزه کې تاسو ډیوټي ونن یا الله پلانی جمعات کې خلق منځ کې ناستو تقریر کې دوه څه وی سره راغلی یا الله منځ تراغلیو تانه معافي غوښتاو تانه بخنه غوښتاو په خپل ګناہوں پیمانو الله ورته فرمایي چې او ملائکو تاسو ټول په دې گواهانه شي چې هغه مجلس کې څومره خلق ناستو ټول ما وبخل ملائکی بیا پکې نقطه چینیو کی چې یا الله زین خلق خدای لراغلیو چې وګورو چې دا ملابس وي یا تقریر څنګه ده یا خدای یا خراب ده یا پلانې ده یعنی زین خلق پکې سی ای ډی کول لراغلیو لکه زمونږ د جمعات کې سی ای ډی والا امراض استاد منزل راضی یا ناراضی خدای له راضی کنه چې د زمونږ د پاک حکومت متعلق سوی لکه چې اوس خدای فرشتو حکومت سلوخ کال او جدي خلق په ما پسې ګرځي چې د حکومت متعلق نه ملک مونږ څه ویلې مونږ بچو وای کیا پیدی او کیا پیدی کا شوروا سبا چته یو سبا د چتی خوروا کوي چې څه کوي هغه کوي سم خوخه هغه کوي څنګه قوم دی هغه سې کوي څنګه ملک دی هغه سې کوي نو ملائکه دا وایي چې ځنه هو پکې سی ای ډی کول لمر راغلی نو الله ورته فرمایي دا الله دی وسی کرم او مهرباني ته وګورئ ورته وایي چې اے الله ځنه هو پکې دې کار ورته وایي چې هغه کم خلق په خنیت راغلیو داغي په برکت مې د نور مباخر چې الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء کم خلق چې ما هیر کی او زما کلام هیر کی فتحنا عليهم ابواب كل شيء زپاوی باندې د هر قسم نعمت دروازې ورپرانی ده حتى اذا فرحوا بما اوتوا ترغه پوره چې دا کوم نعمتونه ما ورکړي دي چې دوی پکې خبر نه نوځي او زمکه او اسمان دې هیر شي نو بیا زه ور سره څه چالو کوم که تاسو خیال وکړئ چې صحت هم وي او دولت هم وي او د الله يرم وي په صحت هم ښه جوړي او پیسې هم در سره ډېرې او د الله يره هم په زړه کې نشته نو دغه وخت کې د سړي هرې ګناه ته زړه کې او په هیڅ ګناه هم صرفه نه کوي هر بغاوت د الله نه چې دی هغه اختیاروي عزیزانو په انسان کې لوی شی چې دی هغه د الله یره ده چې د الله خوف د چا په زړه کې نه هغه په هیڅ ګناه هم صرفه نه کوي نو د مسلمان لومبنۍ فریضه هغه دا ده چې هر وخت به الله یاد وي او هر وخت به د الله یره وي په زړه کې
قرآن کریم کی سورت رحمان متعلق علماء لکی چې د هر شي د پاره زړه وی زړه او د قرآن کریم زړه چې ده هغه سورت یاسین ده او هر شي د پاره ناوی وی د قرآن کریم ناوی چې ده هغه سورت رحمان ده. سورت رحمان کې وګورئ تاسو چې د کوم خلقو په زړه کې د ګناه کولو په وخت کې د الله یاره راشي چې په ګناه قادر شي او زړه کې دا راشي چې هوی د دې جواب الله ته څنګه ورکړي او ګناه نه رستو شي. نو الله وی دغه سره چې یو ځل په ګناه قادر شي او د ګناه نه زما د یاره رستو شي نو زه به دې سړي ته د قیامت په ورځ انعام ورکړم. د قیامت دا دنیا به ولاړی او د ته आवाज وشي چې فلان ابن فلان الله تعالی د پاره د دوه جنتونو اعلان وکړ ولمن خاف مقام ربه جنتان. هغه څوک چې د ګناه په وخت کې یریدو د الله نه او د ګناه نه رسته شو نو دته به د جنت ورکړم. نو زما دي دانو هر وخت په هیڅ شي غوړه کېږم که په دولت غوړه یو سکند کې به در باندې سیلاب راشي. تاسو وګورئ څو وخت چې دا موجوده حکومت راغی کروڑپتیان چې خبرې یا چا سره داسې نه کوي او پک کې ونیول کروڑپتیان بینکونه د کروڑونو روپو نه ډک او سړی په جیل کې په ځمکه پروت. ولې وایي دا کرپشن کړی اولې څومره لوی کروڑپتیان او اربپتیان په جیلونو کې لتاش مطالبه دا شو چې څومره کرپشن دې کړی ټول وباسه. چا 15 کروڑه ورکې ځان اخلاص کو چا 40 کروڑه ورکې ځان اخلاص کو چا 15 کروڑه ورکې ځان اخلاص کو. خدای دې کولی شي هغه دولت چې ته غاویر وې په منټ کې درنه لامرو او په ځمکه د خاورې په سر پروت دی. نو د غرور کم شي نه دی دولت د غرور نه. صحت ته چې د غرور شي ما صحت خو دې په لار روان یا څه ډبنګې پلک شي د زړه ټیک در باندې وشي دې دې کې دې درد شي چې درد شي او ما سره چې داسې رواني دې داسې شي ټوکاکي والے چرپ چې جوړ شي جوړېږي که نه هماغه سره د هسپتال ته وړاو صاحب ها ډاکټران بلدانه کېږي د زړه څلور والونه بند دي نو څنګه به پلاوېږي 3 لک روپۍ جمع کا 3 لک روپۍ به جمع کړي او بیا دې خپک سپیر پارټ دې دې نه راغونه وباسي په دې دې کې ورته ولګي. بیا ما سره چې داسې بته دی څنګه چل دی لکه बाईपास ऑपरेशन में खड़े बाईपास ऑपरेशन में खड़े स्टाफ की जिला चालू सो रही सारे ने उस पर बाने से चल जमा दीदान हुआ हो रहे शायद गुरूर नसीहत तो गुरूर रहमान बाबा हुई सम कामत भी को गिरशी पक्की रहेगी 10 रवानी कुछ बुढ़ाशी है कौन से और करे ना कम शायद चित्त के हाजिर सिजड़ी रास्ता नहीं هذا چادي هذا الله وقت سرینه فرعون جوړ کی عزیزانو فرعون چې په ابتدا کې د اديري څوکیدارو اديري به ساتلي وخت ورته ورکړه چې وخت یې ورکړه نه صاحب په الیکشن کې پاس شو نو بادشاہ شو د مصر نو په کدو اوس چې دغه ولیدو تخت او بادشاہي او فوج او دغه خدای زما ته څنګه خدای ربكم العظيم زخله الله ورته موسی عليه السلام د پکور کې تربیت کو را پیدا کړو چې را پیدا کړو موسی عليه السلام ورغلو چې ورشه پوي کا چې ته خدای نه موسی عليه السلام ورته وی یا الله د ما جبه کې رکنت ته را سره یو صفا جبه والا واسطه نو ارسلنا معه هارون وزيرا الله هارون میں بطور وزیر ورسره ولېګلو جزا خبره بطور سره چې فرعون ته ورننه وته محل ته د پتخت ناس ته موسی عليه السلام ورته وی چې ته خدای نه هغه زخمه نه زنه چې زنه نو ستای لاس کولو په دغه وخت کې د موسی عليه السلام سره داسې امثال الله ورته وی چې وحینا الى موسی ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين اے موسی دې په غرور کې راغی د خپل امساد د مخه ته ورغوا چې امسای مخه ته ورغورځولا
فاذا هي ثعبان مبین. ناګهانه دا غمسانه یو لوی ازدحام جوړه شوه او دومره ازدحام جوړه شوه چې لاندې شونډه په ځمکه پرته وه، پاس شونډه د فرعون په محل پرته وه. دومره دا قوه واده فرعون چې ورته داسې وکته، په دغه ورځ باندې 200 کارات د فرعون پرتوب ګنده کړو په دستورو باندې. خدای کوي داسې که نه؟ هسې یم نیغ نیغ مه ګرځئ، په لاره چې ځئ ټیټ سر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې په لاره تلو نو سر به ټیټ وګرځي. یا رسول الله ته داسې نیغ ولې نه ګورې؟ د الله په شان مې چې نظر شي نو د هغه مخکې زه نیغ کتی شم. هغه قوت او طاقت مې چې په نظر کې وي نو د هغه مخکې زه نیغ کتی شم. دا مې تصور وي چې یا الله محمد عربي 24 غنټې ستا په مخ کې سر نه ګونځي. زما عزیزانو فرعون بیا خپل غول نشو راټینګولی د یو لرګي له لاسه. عزیزانو اخر فرعون لښکر وکړو چې دا سړی ما پرېږدي نه. موسی علیه السلام مخکې او فرعون ورپسې سره د فوجه چې د دریای دجله غاړې ته ورغلو. موسی علیه السلام خیال کوي چې یا الله اوس به دې دریاب کې څه کوم؟ نو الله بیا څه وایي چې وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. هغه وخت یاد کوي چې تاسو باندې مې دریاب سوري کړو. 12 لارې ورته په دریاب کې جوړې شوې. هرې لارې مخې ته بیا د اوبو دیوال او د اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ وکړه. علامه ابن خلدون وایي چې کړکۍ دې دپاره وکړه چې د یو لارې او د بلې لارې خلک تېرېده چې یو بل ته ګوري چې وینه یې ختمه شي. داسې نه معنا خوا ملګري اوبو یوړه. نو وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. تاسو مې د دریاب نه صحیح سالم پار کړئ. فرعون چې راغی د دریاب غاړې ته نو فوج ودرېد. فوج ورته وایي چې ورځه دې که نه هغه تېر شو په دریاب کې ته خود ځان ته خدای وې. دغه وخت کې دا د خانه خراب بچی چې غیرت ونیو، چې غیرت ونیو په اوبو همداسې ورننوت. خو چې د اوبو دې منځ ته شو سره د فوج ورسره او د اوبو منځ ته شو نو واغرقنا آل فرعون. غرق مې کړو فرعون سره د آله. او یا بني اسرائیلو تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ چې ما فرعون په اوبو ونیو، ولاړ وئ او کتم وانتم تنظرون. تاسو ورته کته نو الله وایي زه داسې کولی شم. فرعون چې څه وخت کې اوبه ونیو او موسی علیه السلام د دریاب په غاړه ولاړ دی نو اواز یې ورته وکړو چې موسی علیه السلام بچ مې کا ستا خدای منم. نو موسی علیه السلام ورته اواز وکړو چې الآن قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پېمانه شوې، دا اوس پېمانتیا څه سود نه لري. عزیزانو چې څه وخت روانې شئ او ګیر شئ بیا که ډېرې چغې وهې بیا به کار نه کوي. الله به وایي چې قد تبین الرشد من الغی. ما ټولې لارې درته صفا کړي دي او هر څه مې درته ښودلي. 1,40,000 پیغمبرانو په ترو مې خپل تعارف تاسو سره کړی دی. 104 کتابونه مې د اسمان نظر نازل کړي دي او خپل تعارف مې تاسو سره کړی دی چې هغې نه بعد هم په تاسو کې عقل رانغی. اوس یې څه په دې قبر کې به هم که خیال وکړئ سړی دا وایي چې یا الله ته ما بیا یو ځل دنیا ته واستوه چې ته سړی زه به هغه کوم. الله به ولس نه کړي. وخت تېر نو عزیزانو لنډو غوندې وخت دی در باندې به ډېر زر تېر شي، ډېر زر. بیا به چاړئ ارمان به کوئ ایس به په لاس نه درځي. ایس څه چې ته په دې ژوند کې دی کړی. فرعون د خدایي دعوه 400 کاله کړې، 400 کاله عمر او 400 کاله ځان ته خدای ویلي او 400 کاله پس چې خدای راونیو بیا چا خلاص نه کړی. بیا ورته خدای څه وایي چې انا ننجيك ببدنك لتكون للعالمين نذيرا. دا ستا بدن به زه تر قیامته پورې ثابت ساتم. لتكون للعالمين نذيرا چې دنیا ته یو سبق. د فرعون لاش فی الحال په مصر کې ثابت پروت. ثابت کوم علماء چې د مصر په جامع الازهر کې سبق ویلی دی. بله ورځ مې یو راغلی ما ته پوښتنه وکړه، ما ته چې مولانا صاحب په خدای باور وکړه داسې پروت دی لکه اوس دی. انا ننجيك ببدنك. خدای چې چاته وایي زه ستا بدن به ثابت ساتم. لتكون للعالمين نذيرا چې خلقو ته دا یو سبق. نو زما عزیزانو
فلما نسو ما ذکروا به ما چې څوک هیر کی د نعمتونو دروازې په ور پرانیزم. نو نن د نعمتونو دروازې چې په چا پرانیستې شوي دي هغه خلق وګورئ، اسمان ته ګوري، انجام به تاسو وګورئ، بیا بس تاسو خیال را. نو حافظ الپوری وایي چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړئ، چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړئ، سفر به ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړئ، په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نه شئ، په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نه شئ، څونه صحا غوندې توبه محکم سوګندو نه کړئ، حلال حلال گنا حرام نہ پرہیز کا مدام، حلال حلال گنا حرام نہ پرہیز کا مدام، لقد اخ پشان پدوارو جان نشقند نکری، تب پورزی بقیامت کی بحیران ولاری، تب پورزی بقیامت کی بحیران ولاری، پاغورس کی بپدی جب چلند نکری، تخت سلطنت دی دنیا دی مرگ تیر پادشاہ، تخت سلطنت دی دنیا دی مرگ تیر پادشاہ، د پاکستان کو سعودی د مرگ تیر پادشاہ، د اسلام آباد بلڈنگ د مرگ تیر پادشاہ، چپ جنت کی خوب د حروف مروند نکری، تخت سلطنت دی دنیا دی د مرگ تیر پادشاہ، چپ جنت کی خوب د حروف مروند نکری، حافظ نور کو سنو یارانو منازیگا، حافظ نور تو سنو یارانو منازیگا، تخلق علم تا چی خوگتیانا دا قند نکری. نشدی دم دامون تو ودیو کی کبوری پناہ دا خانانا نوابان ودینا پتشو، شادی حالی تلارا او د غریبانو ودونه سرکونو ته راوړو، په سرک به دومره ماشومان به د حکومت کې ګډي او دا د غرمې تعداد ورپسې رواني. خدای ته وګورئ، خدای ته تباه کېږي. بله ورځ یو ښځه راغله، نو ما پېژنده، ویلې درې ورځې وشي چې اوږه راکړې نشته، انسان کړم. ما ته هغه پلانی دې پېژندم، ما ته هغه نه چې په دې سرک تېرېدې او ډولکي ته ګډېدې نشنی کرا دا زور آدم څنګه ما کچنای دا زمون به ضرور خزر مر ولا زانو دا الله نه باغیا اعلان چې دا ملک الله کوم قهر کا ساتلې او کوم قهر او کوم عذاب به نازلي خلاصو بم شو، دا د خدای فرمان دی، دا خدای ویلي دي، زمون الله ویلي فلما نسوا ما ذکروا به، ما چې سوالي دي او دا خلق هیر کی، نو فتحنا علیهم ابوابا، خوشحالی تراو، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، چې دوی په دې خوشحالی کې خلا ننوځي، نو اخذناهم بغته، بیا ناګهانه ونیسم، بیا لاسونه داسې کړي چې دا څه عزیزانو الله دومره اختیار تاسو ته نه دی درکړی چې یو سکند بعد به تاسو سره څه کي، یو منټ بعد به تاسو سره څه کي. دا اختیار تا سره شته چې ته د کوره راغلی او ته به کور ته ژوندی راسې؟ شته؟ په لاره کې لاره ووالې ټیکه ټیکه یې یو سکند علم الله تا ته د خپل ځان نه دی درکړی، نو دې وجه نه وقتي طور خوشحالی باندې غاویره کېږئ مه. په خدای قسم چې د هغه نیول داسې دي چې الله دې امان، الله دې امان راکړي. ما په شپېته کاله کې د ملاطوب تماشې وکړې، زما په مخ کې د نیست نه هست شو، زما په مخ اسلام او عرشه شو، او زما په مخ کې بیا هیڅ نشته. په دې شپېته کاله کې ما د دنیا تماشې وکړې، نن ښځې او نر واړه او زاړه د الله نه باغیان. عزیزانو مونځ چې کوئ وګوره، په دې مونځ کې خدای څه ویلي؟ تاسو دې مونځګزارو ته په دې غاویره نه شئ چې سجده ولګوئ او جماعت تراشی سنبی وینځئ، مخلاص کنګال کوي او کنه کدن ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منځ چې ده دا سړی د هر ګناه نه بچ کوي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر،
من سره داري ګناه نه بچ کړي چې منځم کوي او ګنام کوي دا موږ الله په یو کوډایم نه دا موږ نه دی دا موږ په قیامت کې تا ته په دې مخ درنشته شي یا الله ما حکم دي الله ز علیم بذات الصدور ستا پسینه ز علمم ستا زړه د دې موږ متعلق څو دا موږ ستا ما لپاره نه کولو خلق دې په دوکا کول خلق دې په دوکا کول یاره پلانې منځم موږ د څه شي عزیزان چې اړیو سره دومره کوي درې نه کوي درې کوي دوه نه کوي دا سره په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ چې پنځه پورا نه کوي دا سره د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ منځ هغه فریضه ده چې په هیڅ وخت معاف نه ده او داس نشي کولای تیمم وها په تیمم نشي کولای په ولای نشي کولای په ناشته کوا په ناشته نشي کولای په ملاشته کوا په اشاره کوا د سترګو په هیڅ وخت کې موږ معاف نه دي په هیڅ وخت او دې سره معتبره خبره ورته من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر چې په قصد یو قضا کو نو کافر یو په قصد قضا کو نو کافر نن دنیا وګور د موږ کوونکو حال وګورو او د موږ نه کوونکو حال وګورو نو ځان اخر کې واوري دې پوره تفصیل به درته ان شاء الله بلې جمعه ته بیانوم ایو وزیرو بادشاہ کے تپوسو کو چې مرتبه د دې پیرانو لویا ده او کده طالبانو لویا ده او وزیر ورته وی چې دې مرتبه د طالبانو لویا ده هغه ورته د طالبانو مرتبه څنګه لویا ده د خدای خوار سپیره په جمعتونو کې ناشتي سړی روټای خوري او پیران چې په خلوت کې ناشتي او غوړ زیړ او لپټي په سری یو صاحب تلوي چلی وزیر ورته وی چې خدای چې منی نن راځي چې او ټرای در باندې وکړه بادشاہ دې د شپې روان شوی دی نو پیر صاحب ته ویلي چې تب سبا د بادشاہ دربار ته راځي او یو طالب ته ویلي چې تب سبا د بادشاہ دربار ته راځي سار دوار رال کونتر او چاړې پلاس کې ورکړ پیر صاحب لا چې بادشاہ وای چې دا کونتر په دسې ځای کې حلاله کچ الته هیڅ کم نه طالب لم ورکه چې دا کونتر دسې ځای کې حلاله کچ الته هیڅ کم نه پیر تله دیو خپل خلوت خانه ته ننوته دی یا تا خانه ته اخوا دې خوای کتري هیڅ کم نو کونتر حلاله کړو بادشاہ ته راوړ ودا دې کوم ځای حلاله کړ ودا نو دسې ځای کې حلاله کړ چې الته هیڅ نو وی ګوره څوک خو به وو و خدا پرستی کئی سوکم ویلی خواه طالب تلی ده ترماخام پوری گرزی آرزه تا چی ورشی نو ده قرآن دا آیات ورطمخی تشی چی نحنو اقرب الیه من حبل الورید اللہ وی چی زده ده مرائی ده شارگ نام تاسو تا دیر نزده ما نو آرزه تا چلار شی چی ده قرآن ده آیات مطابق خدای ما سره ده مقام واپس راغې کونتر ژوندۍ راوړه وی ولې حلاله دې نه کړه وی صاحب تا سره مې وعده کړې وه چې داسې ځای کې حلاله کړم چې هلته هېڅ کم نه او د سهار نه تر اوسه وګرځېدم داسې ځای مې پیدا نه کړو چې هلته خدای را سره نه وزیر ویلې بادشاه ته چې صاحب ودلیده چې مرتبه د چا لویه ده مرتبه د هغه چا لویه ده چې د الله په وجود داغه داسې ایمان ذکا اقبال مرحوم ہوئی کہ شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو یا زائدہ یا خو میں پریدہ چھ شراب پا جماعت کے مسکم او کتوے چھ جماعت کے شراب منع دی نو دا سے زیر آتا و خواہ چلتا خدای نہیں کدا خدای عرضے کے دے نو شراب سکر عرضے کے منے زندو دلانتنے پشتابیم
زلدی دنیا نتلنے پشتایم لکپانا د خزان تا برکابیم د خزان پانا دا اغا دا سیده لکه دا اسنه چی کدیگی و رکاب کی دی خپی و دا زخپکی دی و پلان دی شکر زلدی دنیا نتلنے پشتایم لکپانا د خزان تا برکابیم نمی اصل دا حیات دا عبودی نمی اصل دا حیات دا عبودی غرض دا چی دا عبود پسر حبابیم که ہزار باد اکرم پا جہان کی که ہزار باد اکرم پا جہان کی غرض دا چی عقبت خان خرابیم لوی لوی محلونه دی جوړ کړی دي او جنازه د محل لاندې تیریږي تور او خاور لګي که هزار باد وکړم په جهان کې غرض دا چې عقبت خانه خراب یم دا دنیا قصاب خانه کړل خدای ماته دا دنیا قصاب خانه کړل خدای ماته پای بسته ولار په غولي د قصاب یم غزا وشوک گفتار کون تجبها ذا رحمان چی کردار نلرم کذابیم تاسو پوه شئ دا د زړه خبرې دي او په زړه زړه واورئ په ایمان درته وایم چې بیا به په قبر کې دا چل کوئ اس به په لاس نه درځي بیا به خدای ته وایي چې یا الله اوس مې بیا لږ دنیا ته واستوه چې ته څه وایې هغه به منم آواز به ورته وشي چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوې اوس پیمانتیا څه سود نه لري اوس هېڅ هم نه نو وقتي طور بلکې ته مه ګډېږئ وقتي طور خوشحالۍ باندې مه خوشحالېږه لږ ساعت بلکې ته مه خوشحالېږه ووایئ په ایمان چې عاشق سړی چې په چامین او هغه ته وایي چې راشه دلته د مامي دي او تماشې دي او دا دي او دا دي او دا دي او دا ملیان راغلي دي جلسې دي او تقریرونه دي او دا دي او دا او دلته څو عبدالرحمن بابا خبره خلک ول راغلي وایي کنه دلته جلسه ده تقریرونه دي چې پکې واوري هغه ورته الرحمن دومره روزګار نه ده د کار د عشقه رحمان دومره روزګار نه ده د کار د عشقه چې غوږونه نشي ناصح غوندې اوزګار ته تقریرونه چې کوي د اوزګار دي زه اوزګار نه یم زه د عشق په کار کې بل څه وایي وی رحمان ستا په مخ دورانه دنیا ګوري رحمان ستا په مخ دورانه دنیا ګوري بې له تا ورښکاره مشه د دنیا مخ چې ستا مخ پکې نه وي دنیا دې ټوله خدای ورانه عزیزانو الله سره رابطه پیدا د دنیا په تماشو باندې دې ته مخ خوشاله غږ او تاسو وګورئ زمون د عمل نه د دنیا نظام صحیح دی او نه د دین نظام صحیح الله دې وکړي چې د دین نظام صحیح شي خدای دې اوس د علماء نه شرمای او د دې خدای عزت وساتي د دنیا نظام ته وګوره معتبر زمون د جمعات بجلی بل راغلی 1000 روپۍ دلته د خانانو بلونه دي زرګونه دي بجلو والا نږدې نه ورځي او بجلی دې نه کټ دلته به دا بجلو والا ما پسې تله او راتله چې بلم جمع کو کنه بجلی کټ کوو جمعات بلم جمع کو کنه بجلی کټ کوو ما دا جمعات خو به نور او به پلاره ده مسجد حلاق ده په قرض مې ورته په ایمان 1000 روپۍ واغسته او بلم داخل په قرض دا ملک انګريزانو د جمعات بمبا مفت کړی وه تر ننه مفته نو د دې مسلمانانو ورمیږونه مات شو د مړو په قبر کې مات شو د ژوندو په ژوند مات شو امین کوي بیخه موزه څه بلای د مړو په قبرونو کې مات شو او د ژوندو په ژوند مات شو په کار نه چې د جمعات بمبا بجلی خو مفت کړی 10,000 روپۍ د جمعات بل او بیا داسې جمعات چې دغه همور او پلار هذا تسرع بخوفها ناصر خان اسلامي كيسة هاوس بيرون تجري جيت اشرف روड سعد فقيه خان ناصر خان سے آسات ملاویگی اور دین علاوہ دین تقاریر کیسے کو ہم تاسرا دبی دکان اللہ کی دیشی اور خصوصا دائرہ دیوبند د تقاریر کیسے دی نو ځکه شیخ ثانی وایي چې یک زمانہ صحبت با اولیاء
یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترست 100 سال طاعت بیریا. یو گھنٹہ د نیکانو خلقو په مجلس کې کېناستل د 100 کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب دی. یو گھنٹہ د الله والو مجلس کې یو گھنٹہ کېناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب. الله والا کم خلق دی؟ الله والا هغه خلق دی چې چا خپل ژوند الله ته وقف کړي، چا خپل ژوندۍ الله ته وقف کړي. څوک شپه ورځ په ملک د الله د پاره ګرځي او د الله د مخلوق د هدایت اسباب لټي. لګ یو ګنټه دا وی په مجلس کې ناست. شیخ سعدی یو واقعه لیکلی ده چې حمام تلاړم. حمام معنا سقاوي تلاړ. نو چې ګورم زما یار چې او هغه هم سقاوي تراغله او حمام. نو زی چې ولیدم نو هغه د سقاوي د دیوال پورې چې کوم اسلیخنا کا غوندې خټن ختی هغه داسې په ګوتر راواغستا او ماله پلاس کړه. چرای کړنو هغه خټې د سقاوي پلیت خټې نه زما سپېګمو ته د مشک او د عنبرو غوندې خوشبوئی رااله. نو ما خټې ته وی چې بدو گفتم که مشک یا عبیری او خټې ته مشک او که عنبری که از بوی دل آویز تو مستم. زما خود دماغ معطر کړه. نو خټه راته وی بگفتا من گله ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. ویو شیخ سعدی زیو پلیت خټاو ما خو لک سات د گل سره کېناستم نو هغه د گل اثر په ما کې مراغه. کني زه خو پلیت خټاوم د حمام. جمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه ملهما خاکم که هستم. خبر دادی چې په دې یو ټکی سوچ وکړي چې خبر نه يم چې راوستم لکما اوس مې کم طرف ته استوي چې درومه. مونږ ته دا پته نشته چې مونږ راغلي کم ځای نه یو او زمونږ د سفر انتها به کم ځای زوبه کم خوا. په دې لږ سوچ پکار. عزیزانو دنیا ته مونږ راغلي دې ته نه یو چې دا مونږ سکو. نن راته یو سړی وویل چې ما ستا کیسټ اورېدو تا پکې دا ویلي دي چې د بجلیګر مولا نه سپی هم ښه دی. په دې زه ډېر خفه شوی یم او دې ټکي له درته راغلم چې دا دې ولې ویلي. ما ورته وویل چې دا زما الفاظ نه دي، دا د مولانا حسین احمد مدني رحمه الله تعالی و تبارک دا د هغه الفاظ چا ورته خط لیکلی چې آپ میرے قبلہ و کعبہ نو دې ورته لیکي چې آپ مجھ جیسے مسیح کو قبلہ و کعبہ کہہ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے، میرے نفس میں غلو پیدا کرنا چاہتے. مجھے خدا کی قسم کہ حسین احمد تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہے. کیوں؟ کتے کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا. میرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرے جتنے نیکی اور برائی کا بھی تمہیں کیا تمہیں قبلہ و کعبہ نہیں. نو ما وی چې دا دغه الفاظ دي نو ما ځان ته ځکه وی چې داغه خو مونږ د خپل خاورې نه یو نو چې هغه داسې وایي نو مونږ نه خو سپېڅه چې خندیر هم کړی هغه سره به د خپل عمل حساب نه. عزیزانو دا به هغه وخت کې پته لګي چې څه وخت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. دا هغه وخت کې پته لګي چې تا ته د تمام زندګۍ رجسټر په لاس کې درکړی شي او تا ته ویلی شي چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا. دا د نن ورځې رجسټر ستا د سر مستل چې دي دا تا لپاره کوي چې دې څه وخت کې کتاب وګوري نو دی به وایي چې ها لم اوته کتابیه کاش چې دا رجسټر خو ما ته راکړی شوی نه او که د ده رجسټر ښه نو دی به په قیامت کې نورو خلکو ته آواز وکړي چې ها راشئ او زما دا رجسټر وګورئ وګورئ زما رجسټر. یا به تاسو به په دې پوهېږئ یا نه پوهېږئ په دې عدالتونو کې یو دفعه د هغې کې ریټ ورته وایي های کورټ کې یا دې کې ریټ کوي نو په دغه ورځ به آواز وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی
نن څوک بادشاہ دی؟ دا تمام بادشاہان به دا نن چې صدر بوش د امریکې صدر په ټوله دنیا د خدای دعوه کوي، دا به هم سرنګون ولاړ. نن په ټوله دنیا د خدای دعوه چې کوي، اواز به وشي د منل منقل یو د نن ورځې بادشاہ څوک به سر نشي اوچتولی. نو بیا به جواب وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاہ هغه یو دی چې نن داسې په قهر دی چې نه وړاندې داسې په قهر شوی، نو بیا د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي. زما عزیزانو، د الله احسان دی، کافي حده پورې ټول ژوند اودس کې ساتلی دی. چې کوم شی زه ګناه ګڼم هغه مې دا ټلویزیون وغیره زما کور کې نشته، په غلطه یم زما کور ته نه رانه. خو یو ورځې په شوق زما ملګری دی د هغه کور ته لاړم، په هغه ورځې چې د روس صدر مړو برزنیف او د هغه جنازه به ویل نن په 9 بجې په ټي وي باندې کړي. نو هغې ته 9 بجې لاړم چې دا وګورم برزنیف هم ځان ته څه وی. د الله منکر قوم دی چې خدای نشته. نو نن یې دې دپاره ګورم چې دا دله مړ چاپ چې دا خدای نشته، نو دا مړ چاپ. نو د ده جنازه یې په تابوت کې را روانه کړې وه او ښځه یې شلېدلې ګرېوان ورپسې را روانه وه او جړلې او دنیا. او بیا یې په قبر کې پړي ما وکته په ټي وي باندې چې په پړو تړلې تابوت ځمکې ته ورښکته. دا مې په شوق کتلې. نو زما عزیزانو، بادشاهان به سرنګون ولاړي. واحد انسان به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو لک 40,000 پیغمبران به دا تقاضا کوي. کاش کې دې قصیدې بردې والا ویلي دي که نه چې وکلهم من رسول الله ملتمس، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدين. 1,24,000 پیغمبران ته تقاضا کوي چې د دې خپل علم د دریاب نه یو لپه او که لپه نه یو چونګ په موږ نه راکړي. واحد انسان په دې عدالت کې دی. دی به ریټ وکړي، ریټ د آخري خبره واوري او هغه ریټ چې دی به کوي قرآن ویلی دي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر به وایي چې پروردګاره دا زما هغه قوم ولاړ دی چې ستا قرآن پورې به په دنیا کې ټوکې او ستا قرآن ورته کم ښکاري. تاسو وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې وکي او د الله غوندې عادل وي او بادشاه وي او د پیغمبر غوندې ریټ کوونکی په دغه وخت د امت سره څه حال به جوړ شي. زما عزیزانو، دا واورئ چې قرآن دې ته نه دی راغلی چې دا نن په پاکستان په پاکستان کې چې کله نه جوړ دی د سړي د زوی حکومت راغلی نه پکې سړی راغلی. دا اوس ګورئ یو هڼ جوړ دی. غوبل ټلیفونونه دي چې زما غوږونه یو اوس مې یو توید نوخار نه راته ټلیفون کړی مال په ارام کښېنه 55 کاله زما تجربه وشوه په دې ملک چې څو پورې خدایي انقلاب د کابل غوندې الله په پاکستان نه راوړي او په یو شپه کې 2 کروړه حلال شي، نو دا 12 کروړه به ایله د سړي کامل وختي طور اخور دی ونډه جوړه ده. هر یو غوی دی ولی شوق کېږي چې دا ونډه تو نورې قرآن کریم قانون عدله نه دی راغلی چې جومات ته راشي چې مولا یو 4 کسه راشي زمونږ پلار مړ دی چې هغې پسې ختم دی. خو وګورئ زه ستا مړي ته ولاړ یم او جنازه کوم. ما جرګه ځان پسې ودرولې ده خدای ته چې یا الله زه او دا ټول خلک تا ته په جرګه راغلي چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فتوفه على الايمان ومن توفيته فتوفه على الايمان. څوک چې موږ نه مړ کړي نو سره د ایمان یې دا جرګه کوم کله سلام وګرځوم نو بیا نسې به ما ټوکړو پیسو ګوټلان دیخي او مولیانو قرآن راوړي هغه داسې ګرځي را ګرځي د فرض ولا واجب ولا سنت ولا مستحب ولا منظورات بلکې جميع حقوق د باری تعالی چې لازم شوي په ذمه د دې حاکم متوفا د حین تر بلوغ او د وخت تر مرګ پورې خایګي د شان مسلمان سره چې د خانه خراب بچي په اکثره دا کړي او بعضي ورته نه پوښتنه بس په دې د هغه مافاته کې دا کلام الله
سره د جمعي مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده په هیله د اسقاط سره ما تا ته دربخلې ابل ما قبول کړی ما دا ولې کدا ودا چې د سلونه لک هیله کوي بني آدم دې جرګه کوي د دنیا د لین دین جرګه دې کوي 10 کروڑ روپۍ خدای ته دې چې چا جرګه وکړه هغه له داسې سړی راوچت چې دیني نه په جیب کې پټي کې او نیمه روپۍ طالبان کوي کنه ها د دنیا عدالت کې دې چې وکیل پیش کیږي ها د به په 2 روپۍ ته عدالت کې پیش کیږي دوبه قرآن د خدای قانون دی او د خدای په قانون د خدای سره جرګه کوم او تماته دومره بیا د دنیا قانون چې څوک وایي انګریزي هغه ته سټوډنټ او چې قرآن څوک وایي هغه ته چړي مړي موږ سره بالا باندې کې خان دی چې په لار روان یو داسې دې په کوڅه وایو کله به یو دکان ته پوری کړه په بل کې سلام راته څوک کوي نو زه دکان کې جلا سره څوک ناسي ورته پاسې ویلې مال خان راون کوي هغه ته چې خبرې کوي یاره دا جماعت کې چړي مړي چې دي چړي یعنی قرآن چې څوک وایي هغه چړي مړي او انګریزي چې څوک وایي هغه سټوډنټان وایي په دې خبره خدای ته څه جواب مونږ به څه کوو زمونږ د پلار او د نیکه بیړه تباه د پلار او د نیکه زمونږ بیړه تباه مونږ خو غرق زما په خدای قسم مولانا عبدالمعبود 163 سال د سیول کوارټر ته راغلی او دا کوارټر مولانا صاحب سره په کوټه کې شپه وه زه ورغلم د شپې 10 بجو پورې ورسره ناست وم هغه ته دا علم خدای ورکړی و چې مراقبه به یې وکړه نو کشف د خبر به ورته کېده د دې مړي باندې لاندې سال ما ورته وایي چې ما ته د یو قبر کشف وکړي ما ته په آرام کښېنه بس پرې تنګوه مې ما تنګ مې کو راوځه راځه بارې راوویستمه چې داسې مراقبه یې وکړه ما ته دې هدیره کې دا سړی نشته چې دې وګورې اوړه دې ښه شي دا په قبرونو کې ناست دي او غوښې دې خوځېږي لګې که دې ولیده ټول عمر به روټۍ خوندل په یو منډه دې کور ته راوړه تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو دا د قبر حال ما په سترګو هم لیدلی دی 350 کاله مخکې مړي مې هم لیدلي دي او 15 کاله مخکې مې مړی هم لیدلی دی او 18 ورځې پس مې هم مړی 18 ورځې پس مې لیدلی دی 2 لیشتې لړمان کې راووته دله او 350 کاله پس مې لیدلی دی داسې پروت دی لکه اوس دی دا زما د سترګو او د یقین او د ایمان خبره چې دا قبره روضة من ریاض الجنه نو په دې مې ایمان او قبره حفرة من حفر النار د جهنم د کندو نه یو کنده پې جوړه شي دا په سترګو دي عزیزانو ما چې څومره په دې غریبۍ کې څومره ډونډ کړی دی او څومره ګرځېدلی ما نو ما خپل یقین انتها ته رسولی نو اوس دې درته زما دې زوی وویل چې بچي قرآن ته رالېږئ اخري خبره واورئ چې په قیامت کې به یو تاجپوشي کېږي کم مور او پلار چې خپل بچي باندې قرآن ویلی قرآن یې پې ویلی د هغه مور او پلار ته به د قیامت په ورځ د سرو زرو تاجونه ورپسې الله دې دا سعادت درته نصیب کړي چې خپل بچي په شوق او په ډېر شوق باندې نور درنه دنیا نه غواړو دا غواړو چې بچی په زور راولا چې دلته دا قرآن ورته یاد شي که ته وایې دنیا سبق وایي او کالج وایي اسکول وایي ورشئ ډاکټر ضیاء الاسلام آی سپیشلیسټ د انګلینډ پاس په 4 کاله په لندن کې تېر کړي دي او قرآن هم د آی سپیشلیسټۍ سره په 4 کاله کې په لندن کې قرآن هم یاد کړي ورشئ دا ښکاره خبره اوس هغه ډاکټر ضیاء الاسلام چې دی د پلار په مردان کې امام مفتي کې او د واده چې و نو زه یې بوتلی هغه ضیاء الاسلام نن په یونیورسټۍ کې په روژه کې 2 ختم هم کړي دا نه ده چې د دنیا کې هغې سره به د دین نشي کولی د دنیا سره انګلینډ سپیشلیسټي هم کړې ده او هلته یې قرآن هم یاد